یوه ورځ بودا ته ښځه په لار کې ودرېدله، ورته ویل چې یا مشره ته به ماښام زما میلمه او هرومرو به راځې. بودا ورته ویل په دواړو سترګو. ښځې مننه وکړه، روانه سوه او پر بودا خلک راټول سو. ورته ویل یا روحاني مشره دا ښځه خو رنډۍ ده، ته د دې کور ته څنګه ځې؟ بودا لاس جګ کړ، ویل پښتو متل خو ما اورېدلی چې له یو لاس ټک نه خیږي. خلک حیران سو، ویل مطلب دې څه دی؟ بیا یې دواړه لاسونه سره یو ځای کړل، ویل وم لیدل چې له دوو لاسو ټک خیږي، او زما مطلب هم دا دی چې که تاسو بد خلک نه وئ دا ښځه نه رنډۍ کېدله. هیچا هم څه ونه ویل. بودا په خپله مخه لاړ او خلک په خپله. ماښام بودا لاړ، د ښځې سره یې ډوډۍ وخوړه، بیرته ترې روان شو. هیچا هم ونه ویل چې بودا به له دې ښځې سره بد کار کړی وي، ځکه بودا خپله سم و. او د بودا مطلب هم دا و چې که څوک ښځه بده بولي که نارینه بد نسی، ښځه هم نه بده کیږي. ګرانو ملګرو، ښاغلو او آغلو، اوسنۍ حالاتو ته چې ګورو، افغانستان کې ډېرې ښځې د خپلو بچیانو د مړولو لپاره یوې مړۍ ډوډۍ پسې حیرانې دي. کوڅو ته وځي، سړکونو ته وځي، دوکانونو کې درېږي، سوال کوي. هیله ده د داسې بیچاره ښځو له بد حال نه ناوړه استفاده ونه کړئ. کومک ورسره وکړئ، که کومک مو له وسه نه کیږي بدې غوښتنې ترې ونه کوئ. الله مو مل او مددګار.